ملګرو د پښتو یو ډیره زیاته مشهوره فنکاره ورسره ټیک ټاکره مختلف قسمه ډرامو کې کار کړی دی. نجیبه فیض یادوم د هغې څه ویډیو لیک شوی دی په سوشل میډیا چې کوم دی یو غوبل روان دی. که ستاسو خیال وي یو څو ورځو کې داسې ویډیوګانې چې دي هغه لیک شوي دي، نو په نن ویډیو کې خبره کوو چې آیا د نجیبه فیض دا کومه ویډیو چې ده نو دا څنګه لیک شوه. مونږ چې کم دی هغه هم ورلو فیسبوک ته. د علاوه کوم هغه ویډیو چې دا هغه هم مونږ ته یو کس را سینډ کړه او هغه ویډیو هم مونږ وکتل او د هغې کوم پوره حساب باندې پوه شو لکه دا کوم غوبل چې جوړ دی نو هغه داسې روان دی. داسې چل شوی دی که نه. د دې ویډیو په باره کې راته خبره کوم چې لکه په دې ویډیو کې دي څه خو دی درته ځکه نشم چې لکه مسله جوړېږي. داسې چل شوی دی چې نجیبه فیض راغلي د لایو په دغه په ټیک ټاک باندې، په هغې کې ورسره یو بل هلک راغلی او یو دا نجیبه فیض ده. نو دیو یو بل ته څه کنځل کړي داسې سره بد یو بل ته ویل دي. بیا خلک لګېدلي دي هغه ویډیو یې راغستې ده او هغه مختلف قسمه داسې ایډیټینګ یې پې کړلی. یو طرف ته دا ویډیو چلیږي، بل طرف ته څه ویډیو ده، بل طرف ته داسې چل دی چې یو نازیبه ویډیو ده، داسې غلطه ویډیو ده. هغه ده د بل چا صرف کم شکل صورت چې دی هغه یې ورته نجیبه فیض لګول دی او هغه یې راغستې ده او بیا خلک وایي چې دا د نجیبه فیض ویډیو وایرل شوې ده. نو په هغې کې که مونږ وګورو مکمل په هغې کې څه حقیقت نشته که مونږ د هغې په لیاس سره ووایو چې دا د نجیبه فیض ویډیو ده. نو یو پروپیګنډه روانه ده، یو غلط داسې خبر هغه خورېږي، بلکې د ویډیو باره کې هغه هیڅ هم نشته لکه د خلکو چې هغه څه جوړ کړي دي. نو دغه لنډه شان ویډیو وه هغه هم تاسو سره شریک کوله. امید لرم ویډیو به هم خوښه شوي. که ویډیو هم خوښه شوي ویډیو لایک کړئ او که زمونږ په چینل نوي یې چینل سبسکرایب کړئ د داسې نورو ویډیوګانو دپاره.